سلامونه ملګرو. د ګران چنار خان په غوښتنه د هغه په فرمایش باندې د رحمت شاه سایل صاحب کلام چې سردار یوسفزي صاحب د نږدې ورځو کې ریکارډ کړی دی، زما ډېر زیات خوښ و. ما چې هغه تاسو سره شریک کړم. شی مین چې سړی شي چې پوه شي، لیونی سپېلنی شي چې پوه شي. شی مین چې سړی شي چې پوه شي، لیونی سپېلنی شي چې پوه شي. چې مجلس چې محفل د خیالونو شي، چې غونچک شي او ټل د ګلونو شي، چې غونچک شي او ټل د ګلونو شي. په ځان ډک جام راتوی شي چې پوه شي، لیونی سپېلنی شي چې پوه شي. چې دنیا دې د ژوند تماشې وکړي، چې فطرت دې د سترګو قصې وکړي، چې فطرت دې د سترګو قصې وکړي. په رښتیا شه زلمی شي چې پوه شي، لیونی سپېلنی شي چې پوه شي. په دلبر زړه چې خوی د دلدار زده کړي، چې په سرو سرو لمبو انتظار زده کړي، چې په سرو سرو لمبو انتظار زده کړي. د خپل ځان پردی شي چې پوه شي، لیونی سپېلنی شي چې پوه شي. چې لږ خیال د ساحل په مضمونو کې، چې په خال او په داغ کې ژوندونو کې، چې په خال او په داغ کې ژوندونو کې. په زړه داغ داغ رېدی شي چې پوه شي، لیونی سپېلنی شي چې پوه شي. شی مین چې سړی شي چې پوه شي، لیونی سپېلنی شي چې پوه شي. مننه.